د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، خدای دې وکړي چې ښه وئ، صحتمنده وئ او یو خوشحاله نیکمرغه د خپلو فامیلونو ترڅنګ مو یو ښه سهار پیل کړی واوسي. نن د لوی اختر مبارکه ورځ ده چې په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نمانځل کیږي. نن د کاناډا په ټورنټو ښار کې دلته د میشتو افغانانو لخوا د اختر د نمانځنې تابیا نیول شوې ده. زه دلته راغلی یم د ټورنټو ترونکلیف ساحې ته. دلته ګڼ شمېر افغانان راټول شوي دي تر څو دوی د نیکمرغه لوی اختر مبارکه ورځ په خپلو منځونو کې سره ونمانځي. زه کوشش کوم چې په دې خپرونه کې د مختلفو لورو څخه تاسو ته د کاناډا او د افغانستان د اخترونو یا په ټوله کې دلته خلک د اختر په ورځو کې کوم کارونه کوي، په کوم کارونو باندې بوخت دي. د افغانستان له اخترونو سره د دې اخترونو توپیر په څه کې دی؟ نو د اختر له نمانځه وروسته به زه دلته د ټورنټو میشتو افغانانو سره لنډې خبرې ولرم. هیله لرم چې زموږ خپرونه تر پای شیبو را سره تعقیب کړئ او تر څو دلته تاسو په ټورنټو کې د افغانانو د اختر د نمانځنې څخه خبر شوي وای. الله اکبر الله اکبر الله اکبر ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو، د ټورنټو میشتو افغانانو لخوا د نیکمرغه لوی اختر لمونځ ترسره شو. نو موږ هڅه کوو چې دلته د میشتو کوم افغانان چې د عید مراسمو ته راغلي دي دوی سره لنډې مرکې وکړو، د دوی اختریز پیغامونه واورو، د دې ځای او د افغانستان د ژوند او د ترڅنګ د اختر په توپیرونو ورسره خبرې اترې وکړو. هیله ده تر هغې مو ملتیا وکړئ. موږ سره یو کس دلته ولاړ دی. لومړی مو خپل ځان را وپېژنئ او اختر مو هم مبارک. مننه. زما نوم شکرالله خوږیاڼی دی او دلته په ټورنټو ښار کې اوسېږو. لومړی خو تاسو ته او ټولو هېوادوالو ته که دلته په بهر کې دي او دننه په هېواد کې دي ټولو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې د اختر ټولو ته داسې یو بختور اختر وګرځوي چې زموږ په ملک کې سوله او صفا راشي او دایمي سوله وي چې هر سړی وکولی شي لکه د دې ځای غوندې ارام ژوند ولري. دا راته ووایه چې اختر سهار دې څنګه پیل کړ؟ اختر څنګه و؟ اختر خو ډېر ښه و. دا خو داسې و چې دلته ټول افغانان سره یو ځای شو. زموږ هغه د وطن او د کور کلي تنده پرې ماته شوله. دلته چې تاسې ګورئ اوس هلته میله ده، ماشومان به میلې هم کوي. هغه کوم دود او دستور او کلتور چې زموږ د وطن دی هغه موږ ځان سره دلته هم راوړی. لکه ماشومان به اوساګۍ جنګوي،
او نور ځوانانو دوی به ټول لوبې کوي، تاسې به اوس بیا وګورئ انشاءالله. نو دا د خوشحالۍ ځای دی چې دلته موږ ټول افغانان سره راټول شوي وو او اختر هم یو ځای ولمانځه په مسافرۍ کې. داسې احساس هم وکړو لکه په خپل وطن کې چې اختر لمانځو. ډېر خوشحاله یو چې خپل وطنوال ګورو، هېوادوال ګورو. مننه. خپله به څه کې اختر لمونځ دې وکړ، له دې نه وروسته دې تصمیم څه شی و؟ دې نه تصمیم دې نه وروسته هم خو دا دی چې هلته زه اوس لمونځ نه بعد ټول همدا د ټولنې فامیلونه دي، ماشومان دي، کورنۍ دي، ټول سره یو ځای کېږو، د سهار چای چکو، ماشومان به هګۍ جنګوي، لوبې به کوي، ساتیري به کوي. اوس د لمونځ نه بعد ټول هلته ځو سره راکښېنو، یو ساعت یې د اختر شېبې لمانځو. خوشحاله ډېره زیاته مننه. دا راته ووایه چې هغه لیدونکي چې په افغانستان کې یا په نورو هېوادونو کې ستا د وصال تلویزیون په پرده ګوري، پیغام، اختریز پیغام ورته لري؟ زما پیغام ټولو ته دا ده چې ټولو ته خو زه د اختر مبارکي وایم او پیغام یې دا دی چې په اختر کې باید دوی واقعا په رښتیا سره اختر ولمانځي او خپل زړونه صفا کړي، یو بل تر غاړې ورکړي او مینه او صفا سره وکړي. هغه څه چې کینې دي، کودرې دي، هغه دې لرې کړي او دغه ورورولي او اتحاد او اتفاق دې وساتي. دغه زما پیغام دی. ډېره مننه. بیا هم اختر مبارک. مننه. تاسې دې هم مبارک وي. درنو لیدونکو، مننه چې تر دې دمه له موږ سره یې. موږ سره یو بل ځوان هم ولاړ دی، له ده نه به پوښتنې وکړو. لومړی مو اختر مبارک شه او نوم مو راته واخله. ستاسو ډېر اختر مبارک سي. زما نوم امان الله اتل ده، د افغان ټولنیز خدمتونو مرکز د بورډ غړی او خوشحاله یم چې تاسو نن ګورم چې راغلي یاستئ. ستاسو د اختر مبارک سي او د ټولو لیدونکو او هېوادوالو د اختر مبارک سي چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي. دا راته ووایه چې اختر پیل دې څنګه و او څومره اختر دې په مسافرۍ کې دی؟ ولا اختر پیل خو ډېر ښه و، ځکه چې ګڼ شمېر افغانان په یو ځای کې په دې مسافرۍ کې په دې د جلا وطنۍ کې سره ګورو. نو ډېر خوشحاله یم او فکر کوم دا به مې 10 کاله شول. نو 10 کاله فکر کوم نو 20 اختر شول. څه دې ولیدل؟ د افغانستان اخترونه ډېر دي اخترونه؟ د افغانستان اخترو ته خو نه رسېږي، دا خو واضح خبره ده. دلته خو ټول سره راغونډ یو، خو دلته هم مونږ هڅه ده د افغان ټولنیز خدمتونو مرکز په مټ چې کوشش وکړو چې ګڼ شمېر افغانان په یو ټغر سره راغونډ کړو. همدغه د اختر موقع دي، د سره راغونډېږو، یو بل سره همدغه ځای کې اختر مبارکي کوو. نو واقعا ډېر خوشحاله یم. د خپل هر هېوادوال چې ګورم نو خوښي راکوي. ګڼ شمېر افغانان راټول شوي دي، یو کوچنی افغانستان جوړ دی. څه احساس کوې؟ احساس سره د افغانانو د راټولېدو په اړه؟ ډېر خوښ یم، خوشحاله یم، ځکه چې یو خو اختر د خوشحالي ده، بیا د ټول افغانانو راغونډېدل دي او بیا په جلا وطنۍ کې په داسې یو ځای کې سره راغونډېدل. دا ټول هر یو خپله ذاته خوښي ده او د هر افغان چې دلته ګورم، اگر چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې دي، ډېرې ستونزې موجودې دي، خو داسې یوه شیبه سره راغونډېږي او یو بل سره ګوري، دا ټوله خوښي ده. نو خوشحاله یم. تاسو څخه هم خوشحاله یاستو چې یاستئ. ډېره مننه. ټولو وطنوالو ته د هېواد په هر ګوټ کې چې وي او د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د اختر مبارکي وایم. زه احسان صداقت یم، د افغان د ټولنیزو خدمتونو د بورډ معاون. دغسې د افغانانو راټولېدنه په دغسې یو متفاوت هېواد کې دا تاسو عموماً کې ټولو کې څنګه ارزوئ؟ دا یو ډېر لوی تحول راغلی د افغانانو په مفکوره کې او په ذهن کې چې ویې لیدل تقریبا 40 کاله اختلافات مو سره وګالل او وم کړل او هېڅ نتیجې ته ونه رسېدو. نو اوس وخت راغلی چې بېرته ما خپل زاړه فکرونه چې پخوا وو د انقلاب نه مخکې چې ټول افغانان په یو مملکت کې، په یو کور کلي کې، په یو منطقه کې سره اوسېدل، د مینې محبت ژوند و، که هندو، که مسلمان و، که تاجک و، که پښتون و، که بل و، ټول سره یو ځای اوسېدل، په یو کوڅه کې به اوسېدل، مینه محبت و. هغه فضا اوس نن سبا بېرته برابرېږي انشاءالله او ورته ډېر خوشحاله یم. د غازیانو حاضرې به مو یو وخت پردۍ دېرې شي، د غازیانو حاضرې به مو یو ورځ پردۍ دېرې شي. فیما زه او ته به پې تېرېږو یوه ورځ لکه پردي، څوک مو رنګ په رنګ کري، څوک مو رنګ په رنګ ري. د
د ګیدړو خوراکه شوه د افغان د غرو زمري څوک مو رنګ په رنګ کوي څوک مو رنګ په رنګ ری له شبنم نه د منګیو ډکول دي له شبنم نه د منګیو ډکول دي په خبرو د مین کله مړیږي چې مې څښلې ستا په لپه کې اوبه دي په خبرو کې مې ژبه نه بندیږي درنو هیوادوالو یو ځل بیا مو هم نیکمرغه لوی اختر مبارک شه له ټولو له شور غوغا نه یې خوا مونږ د خوږژبه شاعر هنرمند میرویس صافی پیدا کړ او له مجلس مو راګوښه کړ نو له میرویس صافي نه به د زړه بړاسه واوړو صافی صاحب لومړی درته اختر ډېر زیات مبارک وي او اختر پایل څنګه و دا راته قربانه شم ستاسو دی هم چونه ډېر زیات مبارک وي او ستاسو د دې ویډیوي کلیپ ټولو لیدونکو ته زموږ هیوادوالو ته زموږ کړېدلي ولس ته کوم چې مسافر دی او که په هیواد کې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې دي خپل د زړه د تله ورته دا مبارکۍ او دعاګانې وړاندې کوم ډېره مننه افغانستان کې به چې اختر و نو ملګرو ادب پالو مرګلو فرهنګي خلکو به یو مشاعره جوړوله ادبي بنډار به یې کوه دلته دغسې شته تاسو دغه ادبي ملګري فرهنګي ملګري دلته څومره پېژنئ او څومره دوی دغسې پروګرامونو کې سره راټولېږي بلې که څه هم هیواد خو هیواد و په ډېره لوړه کچه موږ خلکو لکه موږ د اطلاعات او د فرهنګ وزارت هلته فعال و بیا د هغه کړنې چې وې ډېرې د ستایلو وړ وې لیکن دلته هم شته دی خو فکر کومه چې خلک هم مصروف دي او څه اندازه او دغه دی بیا هم د دې ټولو ستونزو سره بعضې وخت کې زمونږ داسې هڅاند خلک شته دی لکه ځان چې واخلې داسې نور اشخاص دي چې هغوی بیا یو څه زمینه برابره کړي نو سره کینو خوشحاله شو لیدونکي به هم په تمه وي چې صافی صاحب به ورته څه ډالۍ کوي نو په یو خوږې او کلیواله سندرې باندې مو ونازوه په دواړو سترګو دا چونکې اختر دی نو موږ د اختر دپاره یو شعر او هغه کمپوز کړی و نو زه به یې زمزمه کړمه مهرباني جانانا مسافره دې اختر ته به راځې اختر ته به راځې دې اختر ته به راځې زما د زړګي سره دې اختر ته به راځې اختر ته به راځې دې اختر ته به راځې له ځانه سره راوله رنګونه د سپرلي ګلونه د سپرلي له ځانه سره راوله رنګونه د سپرلي ګلونه د سپرلي زما ځان او ځیګره دې اختر ته به راځې اختر ته به راځې دې اختر ته به راځې واه صافی صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ صافی صاحب هغه لیدونکي چې په افغانستان کې ستا ملګري دي په نورو هیوادونو کې ستا اختریز پیغام اورو خوشحاله اوسئ که څه هم زه د دا پیغام ورکول ټول خلک زموږ نه ډېر پوهېږي او ډېر ماشاءالله زموږ د هیواد خلک نن سبا ټول ویښ دي بیدار دي لیکن کمې ستونزې چې موږ ته په تقدیر کې لیکل شوي وي هغه خو نه بدلیږي نو پیغام خو دا دی چونکې د خوشحالۍ ورځ ده او د زموږ مذهبي ورځ ده نو دا ځوانانو ته هم دا خبره کول غواړو چې دا ژوند ښکلی دی باید په مینه سره تیر کړو کینه بغض یو د بل سره بعضې داسې حرکتونه که موږ فرض مثال په زړه کې هره خبره راشي د انسانیت د نقطې د نظره باید دغه ټولې کینې او بغض موږ پرېږدو او په هره خبره پسې ونه ګرځو تل خپل عمر ته کم عمر دی نو دا باید په خوشحالۍ کې تېر شي ځکه موږ خو یو داسې خلک چې د مینې سره تړاو لرو هغه مینه پاکه روا مینه چې ورور د ورور سره لري پلار د زوی سره لري ورور خویندې خپل مابین کې ټول باید د مینې په فضا کې او په خوشحالۍ سره او په ښه وخت سره دا ژوند ترسره کړو او دغه رنګ د خپل الله تعالی ته تل مایله او سر په سجده اوسیږو دا ژوند موږ ته خالق بخلی دی او موږ پیدا د عبادت لپاره یو باید خپل ژوند همدغسې په عبادتونو کې او په خوشحالیو کې سره تیر کړو نه دا چې برعکس دې موږ کوم عمل ډېره مننه صافی صاحب خوشحاله اختر ته قربان زه ډېر تشکر ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو درنو لیدونکو بیا مو هم اختر مبارک شه موږ سره یو بل ځوان هم ولاړ دی
لومړی به خپل ځان را وپېژنئ او اختر مو هم مبارک شي. السلام علیکم. نوم نورالله صافی یم او تقریبا څومره مدته کېږي چې په کاناډا کې ژوند کوو. د اختر ورځ ده، تاسو ته اختر مبارکي وایم ستاسو لیدونکو ته. څوم اختر دی په کاناډا؟ دغه تقریبا درېیم اختر ده په کاناډا کې. زمونږ د نن خوشبختانه چې د یکشنبې په ورځ راغلی، ټول رخصت یو، بس کېدای شي بعد له دې نه لاړ شو دوستان وګورو، اختر مبارکي وکړو. لکه دا نور وختونه چې وو د کاري ورځې به وې که نه، لکه هغه به نه وو. ستا درې اختره دلته کېږي؟ درې همدا درېیم. نو د افغانستان اخترونو سره د توپیر دا څنګه وایه؟ د دې اخترونو سره د ځان بلد کړی دی؟ والا دغه افغانستان سره خو هېڅ شی مقایسه کولی نه شو، ځکه دلته او هغه ډېر فرق لري. که خپل وطن ده، په دې درې کالو کې مونږ وایو چې خپل بېرته څنګه وشو کولی چې لاړ شو. نو هغه سره هېڅ شی دې دلته مقایسه نه شو کولی. لکه اخترونه دا شیان چې دي مونږ او تاسو کلچر او عنعنات چې ده، لکه دې سره سمون نه خوري بیخي. خو بیا هم دغه کوم کمیونټیانې چې افغانانو جوړ کړی مونږ او تاسو افغانان دغلته، بیا دا ډېر ښه ده. لکه دغسې یو سیستمونه لکه مونږ ماشومان غټ واړه ټول راځي دغه ګوري چې مونږ دغسې یو رسم رواج او کلچر ده. په آینده کې هماغه په دې وروستیو کې ډېر افغانان راغلل، خاص کری به ټورنټو ته ډېر راغله. په دې ګڼ شمېر افغانان چې نن راټول شوي وو، داسې ملګري دې پکې ولیدل چې په افغانستان ملګري دي او دلته دې په نن اختر لمانځه کې ولیدل؟ والا ډېر زیات مو ولید. تقریبا مونږ داسې ملګري وو چې د 2008-2009 کال ملګري مو، لکه اوس خو نه هغه تېر اول اختر کې چې راغلو هغوی دلته چې راغلم هغوی مو ولید، یو بل هم ولیدل، اختر مبارکي وکړو، ډېر خوشحاله شو. د دغه کمیونټي د برکته چې دوی دغسې یو سیستم برابر کړی ده، لکه ټول افغانان راټولېږي دلته د اختر لمونځونه کوو. نو په هغه اول اختر کې مې لکه ډېر لرې پخواني ملګري ولیدل، دلته ډېر خوشحاله شوم. نو خدای دې وکړي چې همدغسې همیشه خوشحاله اوسېږو او ښه اخترونه ولرو. درنو لیدونکو، موږ سره یو ځوان دی چې دا اختر به نسبتا د نورو نه توپیر کوي. دا راته ووایه چې نوم دې چیرې او څومره وخت یې کاناډا کې؟ زما خپله نوم ادریس خوږنی دی. ما تقریبا 15 کاله په کاناډا کې کېږي. د اختر لمونځ دې مو د افغانانو راټولېدنه دې مو ولیدله. ستا اختر څه ډول دی؟ مثلا د افغانستان اخترونه به دې لیدلي وو، عیدي به یې ټولوله، دغه کار دې کړی دی که نه؟ دلته والا دغسې رواج نشته د عیدیو دغه نه، والا دا یو غټ فرق ده. او بل ښه ده نور دغسې یو د افغانۍ ټولنه ده، موږ ملګري ټول یو ځای کېږو. د لرې نه موږ ملګري چې لرې اوسېږي هغه هم راشي، یو بل سره همدغه اختر دغسې په پروګرامونو کې وینو. نو همدا هم ښه خبره. دغه همزولې دلته چې کوم همزولې دي هغوی سره کوم پلان لرې چې په لاړ شي ورسره بانډار دپاره؟ ستاسو عید څنګه یي دغلته؟ او زمونږ خپل اختر همدغسې هر وخت اختر نه بعد موږ ملګري جمع شي او پلان جوړ کړو، بل سره لاړ شي او ځي ته ډوډۍ خوړلو ته یا یو پارک ته یا دغسې یو بل سره. ځکه بعد له ډېر وخته وینو، ځکه زیاتر زموږ ملګري نور ښارونو کې دي، همدغسې غټ پروګرامونو کې اخترو کې دغسې یو بل سره وینو، بیا ځو چکر شیان. بیا د اختر دغه لوی اختر تاسو څو ورځې دلته که څوک شوم درسونه یي نو بیا څو ورځې پورې د تاسو چکر کوئ؟ هماغه یو ورځ نو هماغه یو ورځ ډېره دلته مصروفیت زیات. هغه ستا همزولي چې په افغانستان کې دي یا په نورو هېوادونو کې د افغانان اختریز پیغام دی؟ او زه اول تاسو ته اختر مبارک کوم، نو ټول افغانانو ته او ستاسو لیدونکو ته اختر مبارک وایم. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو، مننه چې تر دې دمه موږ سره په تورنټو کې د افغانانو د اختر د لمانځنې شیبې را سره ګورئ. موږ سره دلته یو دیني عالم په خپرونه کې شته، تاسو ته په پروګرام خپرونه کې ښه راغلاست او د نیکمرغه لوی اختر ورځ مو هم مبارک شه او نوم مو. مننه جناب کمال صاحب، خیر اوسئ. مننه کوم زه د وصال تلویزیون نه چې رالل، دا زحمت یې ویستل، الله دا اجرونه ورکړي ورته. ټولو وطنوالو ته د اختر مبارک وي. زما نوم نعمت الله مجددي او په ټورنټو کې د خلکو خدمتګار او د دې ټولنې چې کوم نن د اختر ورځې تابعه یې نیولې وو د دې د مؤسسینو څخه یو.
او الحمدلله دغسې هر کال موږ د افغانانو دپاره د خوشحالیو د شیبو د راوستو دپاره همیشه کوششونه کوو او په زرهاو خلک درته راټولیږي کله په آزاده فضا کې کله ځایونه ورته کرا کړو هدف مو همدغه دی چې الحمدلله دلته افغانان ډیر زیات دي خو د وطن نه لرې چیرته د وطن هغه احساس ورته را پیدا شي د فامیلو سره په ډیر یوه بهترینه فضا کې راشي او اختر مونځ وکړي نو الحمدلله دغه زموږ په اصطلاح خدمت دی او کار دی. ډېره زیاته مننه تاسو د دیني عالم په توګه دلته د افغانانو راټولیدنه دغسې ملي او دیني ورځ نمانځل دلته په یو غربي ټولنه کې دا څومره مهم دي او په ټوله کې د خپل دود او کلتور د ساتلو لپاره دغه رقم پروګرامونه د افغانانو یو ځای کول تاسو څومره مؤثر بولئ؟ بلې اکثرا موږ چې د غربي ملکونو ته راغلي یو د نورو کلچرونو سره موږ بلد شوي یو د نورو تاریخونه اکثرا بیانیږي نو یوازنۍ بلکې مهمترین تګلاره چې څنګه موږ خپل کلتور خپل مذهب خپل دین وساتو او خپل آینده نسلونو ته انتقال کو همدغه انعقاد د عیدینو د لمونځونه او دغسې نورې دینی او ملي ورځې دي چې دا خورا مهم دي کنې زموږ نسلونه زموږ د تاریخ سره او زموږ د خوشحالیو سره او زموږ د دور او شاعرو سره به دوی نااشنا پاتې شي نو دا به ووایم چې دا خورا مهم دی او اهمیت نه حایز دی. هغه ماشومان چې دلته پیدا شي البته دویم نسل دغسې پروګرامونو ته راوستل افغانانو سره معرفي کول دغه تاسو څونه ګټور بولئ دوی په راتلونکي ژوند باندې؟ طبیعي ده چې په عام دوو الفاظو کې ووایو خو ټول پوهېږي چې دا مهم دی خو چې کله بیا عملي ژوند ته راشو موږ متاسفانه ټول نورې کمیونټیانې هم افغانان هم چې ګورو هغه نسلونه چې ورسره دغسې کار نه دي شوي هغوی خورا مشکلات پیدا کړي هغوی په جیلونو کې دي هغوی کمیونټي دپاره د بدنامي سبب ګرځېدی شي دغه یوازنۍ کارونه یا په اصطلاح د خلکو راټولول خصوصا بیا په اخترونو کې دا زموږ هغه کمیونټي او زموږ هغه اجتماع راټولوي سره او د دې سبب کیږي چې زموږ د مشرانو نه د خویندو نه د میندو نه چې دلته راځي دوی هغه اصیل افغاني کلچر او اصیل هغه د دین او د اسلام اصلي روح و روان چې سوله او صفا او صمیمیت ده هغه راکاپي کړي نو د آینده نسل دپاره او د تنکي ځوانانو دپاره دا خورا مهم د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ دغه اختریزه خپرونه راسره ولیدله نن د کاناډا په ټورنټو ښار کې د میشتو افغانانو لخوا د نیکمرغه لوی اختر ورځ په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه په دې مراسمو کې موږ د مختلفو خلکو سره خبرې وکړې د دوی نظرونه مو واورېدل د افغانستان د اخترونو او د کاناډا د اخترونو په ټوله کې مو دلته د افغانانو په بشمیره راټولیدنې باندې د دوی په یووالي باندې د ګډونوالو نظرونه ستاسو درانه حضور ته تر وړاندې کړه هیله لرم چې دغه خپرونه ستاسو لپاره جالبه تمامه شوې وي او هیله لرم چې دغه اختر ټول افغانان که د نړۍ په هر ځای کې وي بالخصوص په افغانستان کې د خپلو فامیلونو سره د خپلو دوستانو سره نیکمرغه د امن او د خوشحالۍ په فضا کې اختر ولري تر بیا چې زه احسان کمال په یو بله خپرونه کې ستاسو درانه حضور ته راځم تر هغې مو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم خوشحاله اختر ولرئ